ملګرو سلامونه. دا اپریل دی او لپاسه روژه ده او شانګله ده. شانګله مې راوس نه چا تپوس کوي چېرته یې وې په شارجه کې، وې کله راغلی وې په روژه کې، وې څنګه راغلی وې په لانجه کې، وې زموږ ځای ته نه راځې وې چې په چا مې باجه کې. زه نن تاسو ته د شانګلې قصه کومه. خبره دا ده چې یوازې سړی څه شی دی، یک تنها یم. پخوا به راسره راشده ای راشده ناست یم په چمن کې، سره ګلونه مې ملګري دي او خیر دی که ته نه یې ستا یادونه مې ملګري دي. زه اوس په یو پوله راوختمه، وایي چې د پسرلي علامې راغلې او په له وچه ډاګه د لونګو بوی راځي نه. نو دا او بیا پکې دا هم څه ټپه ده چې د بوزغلي لنډۍ دې وخوره چې په نرو پولو درځم ټکر یې خورمه. دا اوس په نرو پولو باندې تللي دي. ښه نو ما سره شینکې شنه ګیا ده، بیا به د کلي په منځ نظم په شنو ټانټو مې سترګې لګي، زړه مې شوینه. دا زه رالمه یو پوله ده په هغې روان یم. دا ګورئ زموږ په کلو کې دا دې ته پیپان دي، پلاستیکي پیپان دي، د لرې لرې نه دا راغلي دي او بالکل یخې پخې تازه اوبه چې داسې اوبه یې که نه منرل واټر چې یو ګوټ دې وکړې یقین په خدای وکړه که نه ته به وایې که ما چېرته چې خدای خبر څه شی مې اوس کو. دا زه یو چوتې سوکړۍ ته راښته یم، وایي چې د غره په سر مې د یار کور دی، ما مې ړندو ګوتو ته واچول تارونه. دا د ناوګي جای ده. دلته به پخوا چې موږ واړو سرخۍ مرخۍ به مو په دې غرونو کې ټولولې. دا ډېر د دې غرونو سره زموږ یو اټیچمنټ دی. خو چونکې په کلو کې د بجلۍ حال دی، دا یو کیکر دی، د دې کیکر د غاړې نه د بجلۍ مزی تاو شوی دی، نو دا کیکر یې وچ کړی دی. دا ګورئ کرنټ رالرانه کې څه وخت بعد به دا کیکر وچ دا به د غاړې ته پرېوځي یا د کلي مخلوقه. خو چونکې دا دې دپاره څه لرګی ودروئ، څه ستنه را پیدا کوي. خو ستنه څوک را پیدا کړي؟ حکومتي وخت. حکومتي وخت څوک دی؟ ړوند ګوډ شل چاړه. نو د دې کلو د دې بجلو دا انتظام بیا دا نور تارونه مارونه که دا د وخت سره سیټ نه شو نو په کلي او ښار کې به بیا څه فرق پاتې نه شي، بیا به خلکو له هغه مزه نه ورکوي. د مار په رنګ کې داسې کلک بلکې پاسته خو د کاره مضبوطو او په غره باندې ختونکي بوټان اچولي دي، سپورټس بوټان دي. نو روان یم په دې غره باندې. دا خلک به وایي چې افسر افغان لیونی شوی دی، څومره وخت بعد کلي ته راشي او بیا په یو غر خیږي او په بل غر خیږي. او درنه شړۍ دا ګورئ ستا د چینار په شان غړۍ ده، زما شړۍ ده، ستا به څنګه خوښه شي نه. دا شلخی دی جي، دا هم یو قسمه سابه دی، دا هم دلته را خلک خوري. د دې تر څنګه زه اوس په یو غر باندې روان یم، زما په پورته باندې تاسو ته رکلي. زه چې څومره ورځې به دلته کلي کې یم انشاءالله نو ملګرو تاسو ته به وخت تر وخه د کلي دا ښکلاګانې ښیم. خو که چېرته ارتاو نه شوم ارتاو دا ګورئ دا اوس دومره چوته سوکړۍ ده، دا به تاسو به ما د خپې نه پته وکئ چې دومره بره راښته یم. دلته پکې ځای په ځای باندې دا ټول چیرې ده تاسو کتی شئ، دا میډیسنل پلانټس دي. میډیسنل پلانټ دا باقاعده ډېر ښه دوی د دې نه جوړېدی شي. خو کاش څه د جلسې څه د جلوس څه د غذا شهیدان موږ بې هنره پښتنو سره بلها شهیدان. دا پکې د غوز بوټی ولاړ دی، دا ګورئ دا به راغټېږي، یا به د غوز دانې ښیي، دی به ښه کېږي، یا به بیا موږ چیچو دا غوز. اوهو نو موږ پښتنو سره هنر نشته چې دا میډیسنل پلانټ چې دي دا ګورئ دا ټول بوټي چې دي په دې کې څه نه څه د الله تعالی یو حکمت په دې کې پروت دی. خو دا حکمت اوس څوک راوباسي؟ علم. او علم چا سره دی؟ پښتانه جزان لا ډز غوبل جنګونه دې نه موږ نه وزګار څه جنګونه راوتپل شي څه موږ په خپل سر واخلو. دا بوټي دي دومره قیمتي بوټي دي. نو زه دا اوس د لیلوڼۍ یو وړوکې غوندې سیمه چې د بکرۍ په نوم یادېږي، د لیلوڼۍ بیا په شانګله کې ده، الپورۍ زموږ سرخار دی. دا زه راوختمه، دا د املوکو ونې دي، دا تور املوک دی، دا هم ډېر قیمتي چیز دی. او دا بیا سور املوک دی، پاڼې بلکل شنې شوي دي. دا اوس بیا به بار کوي که خیر. دا بکیانې دي، دا وچې شوي دي، دا کته پیچان دي. او دا پورې د خوړ دا ویو تاسو کتی شئ، دا زمونږ د لیلوڼۍ د لوی خوړ په نوم باندې یادېږي. د دې په خوا باندې دا سیمټي روډ چې دی نو دا اوس ووتو،
دا مخکې نه دا پورې مخامخ سپین غر ښکاري. هی هی یاره تاسو ګورئ یقین په خدای وکئ د انسان جمالیات د انسان ذهن او سوچ فکر څومره ښکلی شي. زما جنت وطنه ما غریبي ستا په کوڅو کې نه پرېږدي نه. زمونږ د دې وطن په زرګونو ځوانان کوله کې دره کې یعنې په کویټه کې چمالنګ کې قاسم خیل لیس کې یا خوروال لیس کې مړه دا په دې کولو کې پراته دي. او که د هغې نه بچ دي نو بیا سعودي، دوبۍ، عرب، قطر، عمان. هی دا چې کوم دی نو پټي ته بیا دغه راویستی شوی دی ډیران. دا ډیران چې دی د دې پټي د سربخت دپاره دې پټو کې موږ کالو سر جوار او غنم کرو. دلته دا خریډي شوي دي خریډي. دا یو ډېر ښه سوغات دی دا کار وشو. نن ماښام به یې ویسمه او دا به په روژه ماتي کې ځان له پاخه کړمه. دې ته مشروم فیملی دا هم یو میډیسنل پلانټ دی. دا خریړی دی جي دا ناڅاپه دا په هر چا نه پېښېږي. دا په غوړمخې سړي پېښېږي. نو دا اوس تاسو فیصله وکړئ چې زه غوړمخی یم که نه یم. او دا ګیس ګورئ بیا دا د اوبو پیپ تلی دی. دې پیپ کې یقین وکړئ داسې اوبه راځي که نه چې دا اوبه څکل دي او د انسان د وجود ټوله ستړیا ټول غمونه لرې کېدل دي. چونکې کله پیور وي نو د دې ځای اوبه د دې ځای خوراکونه هغه هم پاک وي، خالص وي، مخلص وي. نو دې وجې نه دا څیزونه بیا په خلکو باندې ښه لګي. زه لا روان یم، سفر دوام لري. دا زمونږ د کلي ښایستونه، رنګونه، ښکلاګانې دا پورې چې کوم دی نو دا توحید آباد دی. دلته زمونږ ډېر ښاغلي نومونه، تکړه خلک، ښه فکرونه هغه دي. دا مخامخ د نتا غر دی چې دا د لیلونۍ په اوچتو غرونو کې راځي، پورې جبه ده. او دا وخت زه د بکرۍ په لور باندې روان یم. دا اوس د روژې مازدیګر دی. زه په یو ځنګل نما غوندې سیمه کې روان یم. ډېر چاپېره د مرغو اوازونه، د کلي ښایسته یخ خواږه پښتانه مینه ناک سوچه بادونه. هی د روژې د ماښام لنډ تنابونه او زما مات ساونه. روژه ده چونکې نو ستړي شو. روژې د خدای دپاره نیسم، اختر له ستا دپاره کلي ته راځمه. دا زه ورسره وختمه یو روډ ته. د دې ځای نه به بیا د لیلونۍ د مین کلي کومه ښایستونه، رنګونه، ټیمونه، رنګونه، سره او شنه دا تاسو کتی شئ. دا د لیلونۍ کلی دی. کلی په دې کلي کې به زما د فیسبوک د ملګرو، د یوټیوب د ملګرو ډېرو یادونه تړلي په دې بنیاد وي چې ډېر ملګري څوک زمونږ اوس په یو ځای کې دي، څوک بل ځای کې، اسټرالیا، کینیډا، امریکا، یونایټډ کینګډم. بخیر بخیر بخیر. څنګه چل دی ځوانانو؟ چېرته روان یې؟ وعلیکم السلام. دا کتې پتې واړه دي؟ د ده څه نوم دی؟ زکین جان. او دا زینها. نو دا ښار ته تللي وو؟ روژه یې نسلې ده که نه ده؟ ته ښې که نه عادلشاه؟ دا زما ورواره دی ملګرو. عادلشاه تللی و بازار ته. ډېر دې ځای نه په دې بایک باندې هغه بازار ته لاړ شي او بیا واپس راځي. نور ښې حالات ښه دي؟ ورځه خپه پېټېټ که. دا ګورئ جي خیال وکړه ښه ګاډی درنه شاته لاړ نه شي. ګورې هلکه دا ګاډی روان شو. های 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 های. په دې غرونو کې سړی لیونی کېږي. په دې غرونو کې څه بل شانې ښایست دی. دی لاړ های های زه په بره زما کونترې. نو دی اخوا لاړ. دا یو بل طرف دی. دا بس د خدای غرونه دی چې کم طرف ته ګورې نو بس غر دی او غر دی. ملګرو روژه هم ده، جبۍ مې هم وچېږي. خو ما وی هسې راغلي وو دې یارانو دوستانو ته به د راشد په غیر موجودګۍ کې څه رنګونه، ښایستونه، ښکلاګانې ور وړاندې کړو. او وایي چې زمرود مو د امرودو په نرخ لاړه، د وطن په دنګو غرونو کې نور څه و. او ستا د یاد یو څو لمحې پکې لمبه شوې، د دې کور په دیوالونو کې نور څه و. دغه لړۍ به دوامداره وي. روژه کې به د کلي ښایستونه، بېلابېل رنګونه، اړخونه، فکرونه تر تاسو در رسوم. خوشحاله راته اوسئ.